د دې کتاب نوم مثنوي معنوي دی. دا د چا تصنیف دی، چا جوړ کړی دی؟ دا د الله تبارک وتعالی یو کامل ولی چې په حقیقت او په باطن کې بحر او دریاب دی. دا د هغه مبارک تصنیف هغه جوړ کړی. اوس په کار دا ده چې د دې کتاب نوم هم وپېژنو او مصنف هم وپېژنو. په اجمالي توګه دا کتاب چې دی په یوه معنا سره خلک ودې ته بطن القرآن وایي، چې د قرآن کریم بطن و حقیقت په دې کې نغښتی دی. بعضې کسان ودې ته هغه تصوف ویل کېږي، هغه ته حقیقت د تصوف چې دی په دې کتاب کې نغښتی دی، په دې کې پروت دی. د دې کتاب نوم چې مثنوي معنوي ښوول شوی دی. مثنوي په معنا د څه شي راځي؟ لغوي معنا د مثنوي چې د منسوب په سوی مثنا و دې دوه ته مثنوي دوه شی سره او په اصطلاح کې د شاعرانو ناظمانو د یو خاص نظم نوم دی چې هر بیت کې مشتمل پر دوی قیافې دي. دغه وجه ده چې دې نظم ته مثنوي ویل کېږي. په هر بیت کې د هغه بل بیت سره قیافه برابره ده، یو ځای ورسره سمه ده. اوس نو که ته دی راته وایه دا حصر و قصر نه دی، مثنوي پر دغه دوه باندې چې مثنوي تا وویل چې په لغت کې دوه ته ویل کېږي، نو په دې کې څو بیته ذکر شوي دي؟ 6,660 بیته پکې 6,660. لیکن ودې ته مثنوي ویل کېږي په معنای لغوي سره، په دغه معنا چې قیافه د هر بیت له بل سره برابر. هغه معنای اصطلاحي شوله. او معنوي عبارت دی د هغه نظم څخه چې په هغه کښې عالم معنا و، اسرار و، انوار و، کیفیات و، احوال باطني داسې وي چې دا پکښې کې نغښتي وي. و دغه ته څه شی ویل کېږي؟ و دې ته معنا. معنا خو له لفظه له تصوره ډېره لرې یو شی دی، یو صفت دی، هغه ده که نه؟ نو په دغه لحاظ باندې معنوي ورته ویل کېږي. او دا نظم چې دی د دې نوم اصول الدین دی في كشف الأسرار والوصول واليقين، يعني وصول إلى الله والله رب العزة. وستدي په تعریف کې 3 اصول ذکر شوي. اول اصل یې بنا ده، دوم اصل یې قواعد و قوانین دي، دریم اصل یې اعتقادات. سړی به عقیده اصلاح کوي، راسخه کوي به، سموي به. که چیرې هغه برابره نه وه، بیا نقصان و ضرر و تاوان دی. دا به ټوله ورسره وي. یعنې رسېدل و خدای تعالی ته او یقین په حق سره. نو څه وخت چې دغه اصول دین شو، نو د دین د حق دپاره 2 شعبې دي. اوله شعبه یې علمي ده، دوهمه یې عملي ده. علمي شعبه چې ده هغه د طاعاتو، عباداتو، هدایت، حلال، حرام، مباح، مکروه پر احکامو باندې مشتمله ده. هغه عملي طریقه یې دغه موږ ته ښیي که نه ښیي؟ ټوله فقه شریفه چې ده په دغه باندې ډکه ده که نه ده؟ چې مباحات و مکروهات، حلال و حرام، دا راته ښیي، د دغو بیان راته کوي چې هغه علمي فقه ده. او عملي شعبه د علمي دین د مجاهداتو، ریاضاتو په ذریعه سره روحاني قوت باطني، هغه کمالات و خارج ته په عملي ډول سره رایستل و سړي و مخ ته ایښول. دا یې هغه څه شي ده؟ دا یې هغه عملي طریقه. موږ ورته خو یوازې علم په ژبه باندې وایو، په خوله باندې وایو، په زړه باندې تصدیق و یقین بله خوا ته پرېږدو.
په واقع و نفس الامر کې علم عبارت له دا ظاهري تورو څه نه دی، دا بطن و معنا او حقیقت هم دی. حضرت میا فقیر الله صاحب علیه رحمه چې د 15 کلنۍ په زمانه کې یتیم له پلاره څخه پاتې شو، قطب الارشاد یو ډېر ښه کتاب دی، دا پیدا کړي، هر څه پکښې کې دي چې هره مسله وغواړي هغه پکښې کې شته. دی مبارک په 15 کلنۍ خپلې مور مبارکې په علم سواد ساوه چې علم د خدای تعالی فرض دی، ولاسته علم حاصل کوي. دی مبارک تللی و، پس له 14 کلو رالی علم یې حاصل کړی. مور مبارکه دونه غټه ولیا ښځه وه، هغې ورته ویل څه کوې چې رالې؟ ول ملا شوه. ول څنګه ملا شولې؟ پر دې لارې چې راتلې د دې مرغانو، د دې ترخو، ګوړاګانو، ډبرو، د دې په ژبه پوهېدې؟ ولیا ولا شین سوټه یې رالې وه ملا شوه. دی پوه شو چې علم له دغه ظاهري تورو څخه عبارت نه دی، دا یو حقیقت هم دی. بیا ولاړ چې تللی و چې دا مقام ورته حاصل شو. دی مبارک وایي دی خواستې د جلال آباد دی، اوس په شکاپور کې یې زیارت دی، دلته دفن. په دا پاکستان کې یو ولي نشته چې ټوله زیارتونه دي د افغانستان. دلته نشته، داسې یو بې ولایته ملک دی چې د انګریزانو سا پر ختلې ده، که ورته راغلي هغه به هم د بل ملک په هجرت راغلي. دا داسې ده. دغه میا فقیر الله صاحب چې دی مبارک وایي چې پر تورخم راواوښتم، وایي دغه ټولو مخلوقاتو ته د الله چې مې کتله په دې دا څه وایي؟ علم له دغه څه عبارت، عملي طریقه یې دغه ده. علم چې سړی کوي خو د دغه دپاره چې دغه مقام حاصل. ای مراد از علم و عملت می درس و قضا. دغه نه ده چې ما ته طالبان ناستي ځګونه غورځوم نو بیا دې خلک وایي نه سرګون پېژني. دغه د علم معنا نه ده، ولکه معنا یې علم دغه د یو بیت ووایه، یوه مسله زده کړه، په هغه باندې عمل وکړه، بس د واقعي علم. که دا ټول فنونه درته یې په حقیقت کې ځینې لري یې د علم اطلاق والله که به را باندې وشي، دا به لا دلایل وي را باندې حجت به وي په ورځ د قیامت. ځان د نسو خلاصول عالم په ورځ د قیامت په اول سوال کې ولاړ دی. امي اول سوال لري چې خدای جل جلاله ورته وایي ولې دغه بد کوله؟ عالم دا نشي ویلی چې نه وم خبر، لا جواب. امي ورته وایي نه وم خبر، بیا خدای ورته وایي علم یې در باندې فرض کړي ولې نه کوه؟ نو لا جواب. ملا په اول دلته کور خراب، ځان یې دلیل قایم کړی، عمل ګوش خبره. نو ودې ته چې شو ویل کېږي چې دې نوم علم تصوف دی. یعنې لکه څرنګه چې په هدایه و په در مختار کې دا دوه کتابه د علم فقه سرمایه ده، په علمي شعبه کې اصلي اصول همدا رقم د دغه عملي د دغه ډول په دا تصوفو کې هغه مشهوره کتاب چې دی هغه دا مسله دی چې ملخص په تصوفو کې پیدا کړی دی. تصوف څه ته ویل کېږي؟ د تصوف لفظ ماخوذ له صوف څخه دی. صوف ودې وړیو ته ویل کېږي. دا د خدای تعالی اولیاء الله چې ودې وګټوله دا د وړیو جامعه. ولې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مبارک وایي، حدیث مبارک دی چې نبی علیه السلام مبارک به د وړیو جامه اغوستله، پر خره به سپرېدی، د خره سواري یې کوله. په زمانینا کې خلک پر خره کله سپرېږي، دا عیب و پیغور ورته معلوم شي چې په جارو مټر نه وي کله پکښې کورزین خو بیا بیخي پسې علاوه. ته یو سړی اوس پر خره سپور لیدلي چې یو سړی په ریړۍ کې ناست دی، دا نور داسې په یو بل ډول سترګه ورته، لیکن دا سنت طریقه. یا تصوف عبارت دی د صافوالي څخه له تزکیې باطني څخه. تصوف دغه معنا چې سړی تزکیه یې باطني وکړي، زړه صفا کړي، علم پاک شی دی، په پاک ځای کې قرار نشي،
دا اوس ماښام یې ووایه سار بیا یېري خپل ته زړه خراب کړي هغه مو نه دی صفا که د زړه تصفیه راشي بیا قرار پکښې نه شي نه جنې وي د زړه تصفیه چې ده په ریاضت کشي و په تزکیه سره طالبانو کې چې دغه مقام نه وي نو به په چا ښه منصب د طالبانو دی ښه مسلک د طالبانو په اقسامو کې ښه کسب چې دی علم د الله صفت ذاتي دی انبیا علیهم السلام چې هر څه و دنیا ته راغلي هغه په دې علم باندې موصوفه و د علم په رڼا کې خلکو ته هدایت کړه اولیای کاملین چې و کمال ته رسېدلي دي د علم په برکت رسېدلي بله وجه نه وه دغه وجه وه لیکن د دې مسلک و منصب هم دغه دی چې په علم باندې اخته علم حاصلوي وطنونه و کورونه یې پرېږدي ښه مکان چې دی هغه مسجد کې مکرم دی نبی علیه السلام وایي خیر د اماکنو چې دی هغه مسجد دی هغه شر د اماکنو چې دی سوق بازارونه وکړي طالبان په مسجد کې ګزاره کوي دا دوه ښه پاکه نفقه چې د هغه د طالب ګوره په کتاب کې مو لیدلې چې شمال خراب شي حکم یې څه شي غورځی دی چې سبیله تصدق دی خیرات یې و هغه ته پروا نه لري چې وایي دا سړي چې په سود ګټلې ده په هره لارې پیدا کړې ده تا چې په خیرات کې درکوي و تا ته صفا څه چې نفقه دې صفا شوله او کسب دې سم شو مسکن دې سم شو نه دا بزرګان کېږي ولې نه دا البزي ولې نه دا باید یو اوس پر مځکه تی نه وه څه وجه ده زړه خراب دی زړه مو ولاکه سم هغې نه ده ته پکښې کې وایه د زړه خرابي ده د علم حقیقت ته نه یو متوجه خاص روی ریا ده علم د دې دپاره کېږي چې پلاني ملا ته دونه ناست چې ما ته هم باید د غونه کښي د جلسې په ورځ چې نوم اخلي چې 14 القاب ورکړي 14 ورنه کې هسې ورځې وځړېږي دا څه وجه ده دا وجه دغه ده چې خدای تعالی مو ولاکه پېژندلی علم مو ولاکه پېژندلی د علم حقیقت مو نه دی پېژندلی دا موږ ځان ته معلوم کړو بیا به هر څه راته وسایي نو په دغه معنا و دې کتاب ته د تصوف مرکز ویل کېږي د تصوف محل ته به اوس ووینې چې حضرت مولانای بلخي رومي صاحب علیه رحمه د څنګه مقام شخصیت و چې دا شعبه یې اصلي شوله اصل په اصطلاح کې د صوفیه و له ځانه د هستۍ څخه نجات حاصلېدل او د خالق جل جلاله په هستۍ او وجود کې پورې متصلېدل واقعي انسان دا دی چې ودې خپلې ځوانۍ ته ونه ګوري حاله چې ار یې ووځي دا لنګوټه کږه وتړي بیا په هنداره کې دی وګوري نو بس دغه مځکه په سترګو نه وي دا رقم سړی روان چې در دا خپل وجود و هستۍ تېر نه شي دا د الله په هستۍ کې حذف نه کړي په الله په نیستۍ کې په هستۍ کې یې نیست نه کړي تر هغه ساعته حقیقت ته ولاکه په دغه ته ویل کېږي یقین په اصطلاح کې د تصوف څه ته ویل کېږي دا محض صفایي د زړه او د ایمان په قوت سره د علم غیب مشاهده خدای جل جلاله چې د انسان د زړه سترګې خلاصې کړي د زړه تصفیه وکړي بیا دا د سر سترګې یې وې خواته کړه د زړه سترګې یې خلاص د زړه سترګې چې خلاص شولې هغه نه په دیوال بندېږي نه په غره بندېږي د اسمان اخوان ویني د مځکې کښته شکمن ویني هر څه چې هغه ټول ورته عیان داسې بالمشاهده الله رب العزت هر څه کوي هر څه هر ځای ته تلل ورته وسایي رحمان بابا یو کوچنی صوفي و شاعر مبارک دی هغه څه وایي په یوه قدم تر عرش پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشه یو قدم دلته ایږدي یو پر عرش باندې آیا دغه مقام چې یو انسان ته حاصلیږي دا لږ مقام دی دا د ولایت نه دی دغه سړی محتاج جوړ نبی کریم علیه السلام خو لا تر عرش معلا هم اخواته پسې ولاړ په قاب قوسین سره و الله رب العزت ته نږدې
د دغه مصنف مبارک نوم چې دی نوم یې محمد دی بن محمد بهاء الدین بن حسین بلخي. بلخ چې دی د مبارک د زیږېدلو ځای. ما درته ویل یوازې پاکستان څه کوي، ټوله دنیا د افغانستان په اوضاع وکړه. په ترکیه کې مزار و مقام دی د حضرت مولانا بلخي رحمت الله تعالی علیه. دغه لوړ ولي له دغه ځای څخه د بلخ څخه هجرت کړی دی، تللی دی و عراق ته، د عراق څخه شام ته تللی دی، چې شام څخه تللی دی ادي ترکیه ته چې هلته یې مزار اقدس. دا الله رب العزت دونه مقام ورته ورکړی. نو د ده مبارک نوم محمد بن بهاء الدین بن حسین بلخي دی. اصل نوم محمد دی، موږ تاسو محمد جلال الدین بلخي بود. جلال الدین یې لقب دی. د نسب سلسله یې تر وخت سنیولې ده بیا تر حضرت ابوبکر صدیق صاحب مبارک پورې رسیږي. نسب یې هم دی کمزوري نسب نه، او دی مبارک د معتبرې کورنۍ څخه پیدا شوی دی، داسې هم نه دی چې د یو خوارې کورنۍ څخه پیدا شوی دی. د مور مبارکه چې وه د خوارزمشاه چې د خراسان تر عراق پورې سلطه درلوده مسلط و، هغه باچا د ده و پلار ته د خپله لور په نکاح ورکړې وه چې حضرت مولانا محمد جلال الدین بلخي مبارک د هغې څخه پیدا شوی. داسې د خوارې کورنۍ څخه هم نه دی. دی په 604 کې و دنیا ته راغلی دی، تشریف یې راوړی دی. 604 800 کاله یې کېږي د ده مبارک ته وجود. وجه دا وه چې د ده پلار مبارک نهایت چې غټ کامل ولي و، نهایت چې غټ عالم و، نهایت چې د وخت لوی صوفي. 300 بزرګان د ده سره ملګري وو چې دا د ده سیر و سلوک حاصلاوه او د ده مبارک موریدان و. دا ټول په مقام کې د ابدالان و. ده ته د خلکو ډېره توجه وه، خلک به اکثره و د مبارک ته راتلل. دی د دې خلکو د رشه څخه په عذاب شو. باچا د وخت سره هم وهم پیدا شو چې دا باچي را څخه ونه نسي. نو د مبارک ته بلخ څخه هجرت. حضرت مولانا روم صاحب مبارک په دغه وخت کې د 6 کالو هجرت یې وکړي د بلخ څخه ولاړې و عراق. په عراق یې څه زمانه تېره کړل. د عراق څخه هجرت پسې وکړي ولاړې شام. حضرت مولانا سید برهان الدین المحقق دا د ده مبارک د شاګردانو څخه و، د مولانا بهاء الدین بلخي چې د دغه مرحوم د پلار دی، د هغه مبارک شاګرد و، د هغه مبارک مؤذن و چې اذن یې ورته کړی و، د هغه خلیفه و، ډېر لوړ د ولایت شان و. نو څه وخت په دغه زمانه کې چې حضرت مولانا محمد بهاء الدین له دنیا څخه هجرت کاوه، نو دغه مسلک و منصب و حضرت مولانا سید برهان الدین محقق ته وسپاره. هغه ته یې ورتسلیم. مولانا جلال الدین رومي صاحب مبارک په دې زمانه کې کوچنی و، په علم حاصلېدو اخته و. په دغه لار کې چې دی تلي دغه حضرت مولانا عطار صاحب دا مبارک له ده سره یو ځای شي، د ده د پلار سره. بیا چې دی مبارک مولانا جلال الدین رومي صاحب یې ولیدی و پلار مبارک ته یې وصیت وکړي د ده ول د دې سره ډېر احترام و عزت یې د دې کوه، د دې څخه به خدای تعالی یو کامل سړی د دې څخه به دنیا استفاده کړي. بیا هغه څخه یې ډېر فیوضات حاصل کړل. چا مولانا جلال الدین رومي صاحب دا ورته ته یو کوچنی شی معلومیږي چې په کتاب کې یوه رساله ده، دا نه وایه. په نامه یې عطار صاحب دونه مبارک سړی و چې مولانا جلال الدین بلخي رومي له ده څخه کسب کړی دي. د ده په استادانو کې راغلی، د ده په اسانیدو کې راغلی، د ده په اصولو کې راغلی. په دنیا کې 80 کسه ابدالان ګرځي. د هغو علم دا دی چې یوازې په نامه یې عطار یې ویلې، د بل کتاب یې نه دی ویلي. الله رب العزت مقام د ابدالیت ورکړي. 80 ابدالان دي په دې دنیا کې، اولیا د خدای تعالی دي چې تصرفات کوي. 40 یوازې په شام شریف کې دي، 10 په دې نوره ټوله دنیا کې.
دا چې هر یو انتقال وکړي خدای تعالی یې بل پر ځای باندې پیدا کړي د هغو دغه علم دی چې یوه پرنامه یې عطار یې ویل زوی مو دا علم سره ومره 14 پنده وایاست یو دې خدای ووایي قرآن دې ووایي که یا په ځان پوهېږي یا په جان پوهېږي یا علم ورمعلوم دی یا حقیقت ورمعلوم دی یا ظاهر ورمعلوم دی یا بد دا ولې پېښه چې شي خو موږ تاسې داسې خبره پر ظاهر باندې راړولې بیا څه وخت چې د هغه ځای څخه دی مبارک د 26 کالو کې دی دی مبارک علم یې تام حاصل کړي پلار مبارک یې وفات تر پلار وروسته حضرت مولانا سید برهان الدین محقق راوغوښتي وده ته وویل چې هغه د پلار میراث کې چې ما ته تسلیم شوی دی زه اهل نه یم زه ورته تسلیم هغه باطني و ظاهري علم د هغه مسلک یې ټوله و حضرت مولانا جلال الدین رومي صاحب علیه رحمت تسلیم هغه یې د مبارک ته ورکړي په دغه وخت کې دی مبارک درس و تدریس یې شروع کړله فتوا یې شروع کړه داسې درس یې کاوه چې په ظاهري علم کې په ټوله دنیا کې مثال ودرېد داسې علم یې بالاخره په دې زمن کې متوجه هم ودې لره چې تصفیه یې باطني یې کوله هغه د خپل پلار مسلک یې پر مخ باندې دی وي چې هغه راڅخه پاتې حضرت مولانا شمس تبریز علیه رحمه چې د خدای تعالی یو کامل ولی و دغه شمس تبریز نه دی چې دا په ملتان کې زیارت دا د خدای تعالی یو کامل مکمل ولی و الله کې مناجات وکړي چې یا الله عز وجل په ټوله دنیا کې زما د مجلس سړی نشته مجلس خو طالب د طالب سره کې املا د ملا سره چې څه وخت څه نه سره پوهېږي نو هغه کله سره والالهي په ټوله دنیا کې زما د مجلس سړی نشته د مجلس سړی مې راوښی الله رب العزت په الهام باندې مولانا جلال الدین رومي صاحب الواسطه د مبارک حضرت شمس تبریزی علیه رحمت ورلی مولانا صاحب مبارک ناست و درس لره کتابونه داسې پر راګرځېدلي وه د مبارک خلاص کی سبق درس خلاص کی شمس تبریز خو یو ملنګ و فقیر و درویش ورته ودرېدی ول مولانا دا څه شي ده ورته ول دا هغه څه دي چې ته نه پوهېږې دا قال هغه باندې فکر ټول کتابونه سره لمباس مولانا صاحب ورته ول دا څه دي ملنګ هغه ورته ول دا هغه څه دي چې ته نه پوهېږې دا حال دی چې روان د مبارک هم چپه نه وغورځول په مولانا صاحب شمس تبریزي پسې روان شو 3 میاشتې په وطاق سره ننوتلي هغه څه یې سره ویل چې د هېچا سر نه په خلاصېدي هغه رقم خبرې په دې امتحان و ازمایښت کې حضرت مولانا شمس تبریزي دا پوښتنه ځینې وکړه د مولانا صاحب مبارکه سره والمولانا حضرت بوستامي علیه رحمه بایزید بوستامي په یو ځای کې دی ویلي دي چې د خدای تعالی کامل ولی و متصرف دی د اولیاو هغه وایي ما زه چې و دې مقام ته رسېدلی یم په پایبندۍ د سنتو رسېدلی یم ما د سنتو داسې پایبندي کوله چې د خټکي خوراک ماته نه و معلوم چې نبي علیه السلام پر څه طریقه خوړلی دي تر مرګه مې ونه خوړل او بل ځای داسې وایي سبحاني ما اعظم شاني بل ځای دا کلمې وایي سبحاني خدا معنا ده سبحاني پاکي ده ماله ما اعظم شاني څونه لوړ شان دي زما نو دا خو هغه کلمې دي چې د الله په شان کې ویل کېږي زه څنګه دا کلمې ویلي حضرت مولانا روم صاحب مبارک جواب داسې ورکړي ول د دې ولایت ډېرې پاییږي مقامونه دي دا د په هغه مقام کې ویلې ده دا کلمه چې د ټول مقامونه د ولایت طی کړي دي و هغه پاني پلاوه مرتبې ته رسېدلې دي تر هغه لوړه بله مرتبه نشته چې هغه مقام ته رسېدلی دي ځان یې نیست و نه پکوي بې له الله یې بل شی نه لیدو وي د خپل وجود د الله په وجود کې نیستي کوي نو دا نسبت د ده و ځان ته نه دی دا نسبت و الله ته دی سبحاني ما اعظم شاني خو ځان یې نسته هغه ورته ویل بېشکه چې ده نو د دغه وخته څه د حضرت مولانا روم صاحب مبارکه څخه بیا هغه درس و تدریس و فتوا پاتې شوله دی په دې پوه شو چې علم قال دې تر یو ځایه ورساوه حال اصلي معتبر دی و حال ته املا وتړله و دښتو بیابان ته ووتی ولاړ
د جمعې مبارکې په ورځ د جمادی الثاني په 5مه په 1672 کې د مبارک د جمعې ورځ نه د یکشنبې په ورځ باندې وفات شو چې 88 کاله عمر په قسطنطنیه کې دفن شوی دی. هلته یې مزار مبارک. دا مبارک په هغه وخت یو مقوله ویلې ده چې تر دغه بشنوې لا د مخه هم ویلې: برگی درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورقی دفتر ریس معرفتی کردگار. ما او تا چې څوارلس پنده وایو یا مو هم عبرت نه دی ځینې اخیستی. د خدای تعالی اولیاء الله چې دي و هغه پاڼو ته د درختو چې ګوري هغه هره یوه یو د دفتر کتاب ورته معلومیږي، یو کتاب ورته معلومیږي، یو دفتر ورته معلومیږي. د هغه څخه عبرت اخلي حاصلوي. دا د مولانا روم صاحب مبارک هغه مختصر حالات و چې ما ورته یې وویل. اوس به راشو و مقصد له. بسم الله الرحمن الرحیم. هغه خبره ده چې په ټولو کتابو کې اتباع د قرآن کریم او د احادیثو د رسول الله او د مصنفینو متقدمینو معززینو دا ده چې په ابتدا کې بسم الله ذکر کړي، وروسته تر هغه په مطلب باندې شروع کړي. اوس به نو ته راولاړېږي اعتراض به کوې چې د بسم الله په شان کې کوم څه راغلي دي، د حمد په شان کې هم راغلي دي. مولانا روم صاحب مبارک کومه دی چې حمد په ابتدا کې ویلي وي؟ یوه خبره خو دا ده که حمد ضروري هغه خو به نو یوازې دا نه وي چې په کتابت سره به وي، نو خامخا به په ژبه باندې ویلي. د ده مبارک چې د الله سره کار دی، د بل چا سره کار نه دی. کله به داسې کار یې چې هغه به د ده څه بې بسم الله و بې حمده تېرېږي. بسم الله خو یې وینو، حمد کې نشته، خدای جواب دی. یا دا خبره ده چې د ابتدا د بیت په دې سره کړې ده: بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایها شکایت می کند. په بشنو کې بې وینې جواب د هغه دا دی. حضرت علی کرم الله وجهه مبارک وایي هغه هر څه چې په تورات و انجیل و زبور کې پراته دي هغه ټوله په قرآن کریم کې حاصل. هر څه چې په قرآن کریم کې دي هغه ټوله په یاسین کې، هر څه چې په یاسین مقدس کې دي هغه ټول په الحمدلله کې دي، هر څه چې په الحمدلله کې دي هغه ټول په بسم الله کې دي، هر څه چې په بسم الله کې دي هغه یوازې دي. حمد هم پکښې راغلی، بسم الله هم پکښې کې راغله، مقامات و انوار هم پکښې کې راغله. دا د ده مبارک باطني اسرار دي چې الله رب العزت پر ژبه باندې دا واروستله. بشنو واوره مولانا روم صاحب مبارک چې ظاهري علم پرېښوی و باطني علم چې ملا وتړل و دشتو بیابان ته ووتی نو یې نل واخیستی نل یې شروع کړي. ما او تا د کتاب عبرت نه اخلو، د مبارک د نله څخه عبرت اخلي. حقایقو ته متوجه سو چې خبره د چی څه شروع ده، څه کول پکار د نله څخه خبره شروع. علم و درس و تدریس یې پرېښو. نو د مبارک څه وویل؟ والبشنه واوره از نی له نله څخه چون څه ډول حکایتي کیسه مې کند کړي. دا نل چې داسې په زیرو بم باندې ګډ دی، کله کرار چغهار کوي، کله په زوره اوازونه کوي، تر خولې یې داسې اواز راوځي چې نر و ښځه ټوله باندې عاشقان دي. دغه نل په اواز کې څه وایي؟ دا پوښتنه ده، دا سوال دی چې ویل کړي. دا وروسته یې جواب دی: از جدایها له هغه خپله جدایي و جلاوالي څخه شکایت یې ګیله مې کند کوي. که بیت پر ظاهري معنا باندې پرېږدی، د نله څه د هغه ظاهري نل واخله، معنا به داسې چې هغه خپل مزار یې، هغه خپل ځای یې د هغه ځنګله څخه دا نل رابېل شوی دی، دا باریک باریک اوازونه کوي، د خپله وطن و مقامه څخه هجرت و بیلتون راغلی دی، نو ځکه داسې فریاد کوي. د هغه خپلو جلاوالي څخه دغه یې مطلب دی. یا بشنه واوره از نی له نله څخه مراد له نله څخه مرشد کامل دی، هغه انسان کامل دی. کامل انسان
چې د الله رب العزت انوارو تجلیاتو ته ورسېږي هلته د خدای تعالی په انوارو باندې معمور او باد شي دا نو دونه خوند و لذت لري چې جنت ورکوي امې یرسي د جنت سره هم کار نه وي یوازې د الله سره کار وي جنت زما او ستا کار دی ما او تا به خواري د دې دپاره کار دی چې الهي جنت راکړي 2 رکعته لمونځ به هم بې له مزدورۍ نه دی کړی خدای ته زارۍ کوو چې هلته ښه زردالو و انګور وخورم هلته ښه حلي ځان په اوباد کړم دغه مو په خیال په نظر کې دي د دوی مطلب و مقصد الله دی بې له الله یې بل څوک په کار نه دی د الله سره کار دی نو د خدای تعالی په انوارو کې چې دی معمور او باد شي او بیا له دغه مقام څخه بیل شي دا مقام د وصال لازم نه دی د انسان سره کله کله جدایي و فرقت باندې راځي د هغه مقام سره د انوارو لرې شي نو دغه انسان کامل په هغه مقام کې د هجرت و د بیلتون چې په توره تیارۍ کې ولوېدی دغه فریاد و اواز دی حال یې په یادېږي هغه چې د خدای په انوارو کې و د خدای تعالی په مقام د قربت کې و د هغه څخه شکایت کوي ګیله کوي دغه وایي مشابهت د نل و د انسان په اعتبار د صورت و د حقیقت موجود لکه نل چې ظاهره تک ژړ دی د خدای تعالی عشاق چې دي د هغو په بدن کې وینه نه وي بدن یې تک ژړ وي د وینې اثار نه وي پکښې حضرت مولانا بصوري رحمت الله تعالی علیه چې دغه یې جوړه کړې ده یو کتاب یې جوړ کړی دی چې قصیدة البرده نومیږي دغه پیدا کې 163 بیته دی هر بیت یې جلا انوار دی دا عاشق محمدي دی پر علیه السلام باندې عاشق دی دی مبارک د خپل نفس سره مقابله کوي اول بیت یې دا دی مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم دی مبارک د نفس سره مقابله کوي نفس ته وایي ته عاشق یې هغه انکار کوي چې یاد دی وایي زه پر تا شواهد لرم د سترګو دې وینې بهیږي بدن دې تک ژړ دی بدن دې تار و نار دی هغه انکار کوي دی مبارک په یو مرض باندې مبتلا و چې نه جوړېدی دا قصیده چې جوړه کړه ده په سبا کې یو ملنګ ورته راغلی ولته هغه قصیده راکړه هغه ول کومه قصیده ول چې اول بیت یې دا دی مولای صلی وسلم ده دا ورته په دې څه خبر شو دا زما د زړه څه نه ده بهر شوی زما په زړه کې قرار لري په دې ته څه علم لري هغه ورته ورته چې په براوي شپه کې د ځان سره ویل تلاوت کول دي جوړول دي زه د علیه السلام په مجلس کې ناست وم دا هر بیت چې هلته را رسېدی نبي علیه السلام مبارک به لکه ګلاب دی سره غوړېدی هلته ستا روح حاضره شوله پر تا یې فتوا ورکړي ته به د هغه مریضۍ څخه خلاص یې هغه ول بېشکه چې په خبرې ګوره نو د دغه نل تشبیه د دغه کامل انسان سره چې کړې ده دغه ظاهري تشبیه ده چې تک ژړ دی لکه نل حقیقي تشبیه دا ده چې هغه د نل ظاهره هغه باطن یې په چیش شوی دی د دنیا په اور باندې کباب دی باطن یې ګوګ ولاړ د انسان کامل ده د الله په انوارو تجلیاتو په عشق باندې په محبت باندې کباب دی په باطن کې هیڅ نشته دی الله رب العزت بیله د الله د انوار لکه د نله څه چې دا خوږې نغمې اورېدل کېږي او خلک له دې څه خوند اخلي د مرشد کامل د انسان کامل له